السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ. صدق الله العظيم. قدر منو اوریدون په اولیدونکو الله جل وعلا شانه پدی آیات مبارکه کې د متقین صفات د مؤمنانو صفات ذکر کړي او دا غي جملې نه یو صفت دا ذکر کړي چې د غصې په حالت کې او خپل غصه سخي او خپل قهر او غضب تیری او خپل عصبانیت کنټرول ساتي. قدرمنو د غصې او عصبانیت په وخت کې خپل ځان کنټرول ساتل، خپل غصه نه اظهارول، دا د لویوالي او ستروالي نښه ده او علامه ده. هغه انسانان چې ستر وي، لوی وي او عظیم وي، الله جل وعلا شانه هغوی ته دا خوی ورکړی که څه هم په یو مجلس کې په یو ځای کې د هغوی د طبیعت او د هغوی د سلیقې په خلاف یو کار وشي، خو چې د الله رب العالمین د حدود او د محرماتو د ماتېدو موضوع نه وي، هغوی هلته تحمل کوي، هغوی خپله غصه څښي، خصوصا په هغه مواردو کې چې موضوع شخصي. والکاظمین الغیظ، دا د ایمان څښتنان هغه خلک دي چې خپل غصه، خپل غیظ، خپل غضب او خپل خشم او عصبانیت دا کنټرول ساتي. دا د دې آیت کریمه پیغام دی. الله جل وعلا شانه دې دا ستر صفت په موږ او تاسو کې پیدا کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.